د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړۍ ټولو پیاوړو لوبډلې ته ماتې ورکړې دي، خو یوازې د هندوستان کرکټ ملي لوبډله پاتې ده چې افغان لوبډلې لا تر اوسه ماته نه ده ورکړې. ډېر وخت یې د هندوستان سره هم ډېرې زبردست بهترینې سیالۍ ترسره کړې دي، خو د افغانستان لوبډلې سره بختیاري نه ده کړې. هغه لوبه هندوستان لوبډلې ګټلې ده، خو نورې ټولې لوبډلې ته غټې ماتې ورکړې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوالو لوبو کې تر ټولو ډېرې زیاتې ماتې چې ورکړې دي هغه آیرلینډ لوبډلې ته ورکړې دي چې 30 ماتې ورکړې دي. بیا یې زمبابوې لوبډلې ته 33 ماتې ورکړې دي. بیا د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې ته 14 ماتې ورکړې دي. بیا سریلانکا ته 7 ماتې ورکړې دي. بیا ویسټ انډیز ته 6 ماتې ورکړې دي. خو داسې پاکستان ته بیا 4 ماتې ورکړې دي. ساوت افریقا ته 2 ماتې ورکړې دي. استرالیا او انګلند نیوزیلند ته یوه ماته ورکړې ده. خو د هندوستان لوبډلې ته افغان لوبډلې لا تر اوسه ماته نه ده ورکړې. انشاءالله په راتلونکي کې به د هندوستان لوبډلې ته هم ستره ماته ورکوي. ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې افغان ابدالیانو یو ستره ماته هندوستان ته ورکړه. داسې ملي لوبډلې لا ماته نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکی سیریز د زمبابوې سره دی چې ډېر غټ سیریز دی.